د 2024م کال په جون میاشت کې دوه انسانان فضا ته روان شول. دا د بوینګ کمپنۍ لخوا اولنۍ تجربه ده چې د سټارلاینر په نوم د راکټ په وسیله یې ترسره کوي، خو دا راکټ په لار کې له مشکلاتو سره مخ کیږي. په راکټ کې ناست دوه تجربه کار ستورمزلي له خپل مهارت نه کار اخلي او کوشش کوي چې راکټ تر نړیوال فضایي سټیشنه پورې ورسوي. دا انسانان فضایي سټیشن ته یوازې د 10 ورځو لپاره روان شوي وو، خو خبر نه و چې د همدې مشکل له وجې به دوی په فضا کې تر 9 میاشتو پورې بند پاتې کیږي. له همدې پیښې وروسته نړیوال فضایي سټیشن په مسلسل ډول د دنیا د مهمو رسنیو سرخط وګرځېد او بالاخره د ایلن مسک کمپنۍ سپیس ایکس د دغو کسانو د رایستلو لپاره لاس په کار شوه. خو پوښتنه دا چې بالاخره دا دوه انسانان څنګه وژغورل شول. راځئ نن د همدې تازه کیسې ترڅنګ په دې هم ځان پوه کړو چې که په فضا کې څوک د ډېرې مودې لپاره ایثار پاتې شي نو څه به پېښ شي. دا نړیوال فضایي سټیشن دی. انسانان چې له ځمکې نه فضا ته ځي نو ځان تر همدې فضایي سټیشنه پورې رسوي. په اصل کې دا فضایي سټیشن په 1998 کال کې د دنیا 15 طاقتورو ملکونو په شریکه جوړ کړ. په دې کې د امریکا لخوا د ناسا اداره، د روسیې لخوا د روسکوسموس، د اروپا لخوا د ای اس ای، د جاپان لخوا جاکسا او د کاناډا لخوا سی اس ای ادارې شاملې وې. دا فضایي سټیشن له ځمکې نه 400 کیلومتره اوچت د ځمکې په اول مدار کې واقع دی او پوهیږئ دا فضایي سټیشن په 90 منټو کې یو ځل د ټولې دنیا نه ګرد چاپېره تاویږي او په یوه ورځ کې بیا له ځمکې نه 14 ځلې ګردش کوي. یعنې دا فضایي سټیشن ولاړ نه دی بلکې هر وخت د حرکت په حال کې. په دې کې د دنیا تر ټولو پرمختللې ټکنالوژي استعمال شوې چې څنګه په فضا کې تحقیقات وکړای شي. د فضایي سټیشن په اړه ډېر معلومات موږ په خپله مخکینی ویډیو کې خپاره کړي دي. تاسو یې د یوټیوب په لاندې ډسکرپشن کې لینک لیدلی شئ. خو په هماغه ویډیو کې یوه پوښتنه چې ډېرو ملګرو کړې وه هغه دا وه چې په فضایي سټیشن کې انسانان تشناب څنګه استعمالوي. په اصل کې دلته تشناب هم په ځانګړي شکل جوړ شوی دی. دا د دوی د تشناب ساحه ده. دا برخه چې تاسو ګورئ دلته دوی ډک تشناب رافه کوي او دا د پایپ غوندې ټیوب چې تاسو ته ښکاري له دې لارې دوی تشې کوي او دا دواړه په داسې شکل جوړ شوي چې مواد د واکیوم غوندې د ځان په طرف کش کوي تر څو له بدن نه خارجېدونکي مواد هوا ته پورته نه شي. ستورمزلي کله کله له دې فضایي سټیشن نه بهر هم راوځي خو ځان یې باید فضایي سټیشن پورې د یوې رسۍ په وسیله تړلی. دا فضایي سټیشن هیڅ کله داسې نه پاتې کېږي چې انسانان پکې نه وي موجود. په دې ټول فضایي سټیشن کې 2 کسان په یو وخت کې ځایږي او کله چې د یو ټیم وخت پوره شي بل ټیم ځان را رسوي. نو دا نړیوال فضایي سټیشن په دې وروستیو میاشتو کې په مسلسل ډول د یوې مهمې پیښې له امله د دنیا د مهمو مطبوعاتو د سر خبر ګرځېدلی و او هغه په دې خاطر چې دې فضایي سټیشن کې 2 مهم کسان تر 9 میاشتو پورې ایثار پاتې شوي دي په داسې حال کې چې دوی د 10 ورځو لپاره د فضایي سټیشن ته تللي وو. اصلا کیسه داسې وه چې ناسا په دې وروستیو کلونو کې په دې خاطر چې مصارف یې یو څه راکم شي او په کمو پیسو باندې فضا ته انسانان ولیږي او بیرته یې محفوظ ځمکې ته راستانه کړي نو له 2 شخصي کمپنیو سره یې په همدې اړه قراردادونه وکړه. په دې کې یوه کمپنۍ د سپیس ایکس وه چې ایلن مسک مالک دی او دویمه کمپنۍ بوینګ په نوم وه چې په دنیا کې ډېرې زیاتې تیارې هم جوړې دا کمپنۍ. دغو دواړو کمپنیو له ناسا نه قراردادونه واخیستل چې فضایي سټیشن ته به د انسانانو او د هغوی د ضرورت وړ موادو په انتقال کې له ناسا ادارې سره کومک کوي. د بوینګ کمپنۍ د سټار لاینر په نوم راکټ جوړ کړ او د امتحانولو لپاره یې غوښتل تر فضایي سټیشنه پورې ورسوي او دې الوتنې ته یې د کرو فلایټ ټیسټ نوم ورکړی و. د دې الوتنې هدف دا و چې راکټ به 2 تجربه کاره ستورمزلي فضایي سټیشن ته رسوي او له 10 ورځو تېرولو وروسته به یې بیرته ځمکې ته راستنوي. په دې کې یوه 59 کلنه سونیتا ویلیمز وه چې د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی افسره وه او بل یې باچ ویلمور و چې د فضایي سټیشن انجینر هم و. دوی دواړه له دې مخکې هم فضایي سټیشن ته سفرونه کړي وو او له 100 ډېرې ورځې یې هلته تېرې کړې وې. د 2024م کال د مې په 6مه راکټ تیار شو. سونیتا او باچ د راکټ په کیپسول کې ځای په ځای شو خو د راکټ له الوتو یوازې 2 ساعته مخکې انجینران پوهیږي چې په راکټ کې مشکل پیدا شوی دی. سفر بیرته ځنډیږي.
څه کم یوه میاشت وروسته یعنې د جون په اوله ورځ راکټ د پرواز لپاره بیا آماده کیږي خو دا ځل هم څو منټه مخکې په راکټ کې تخنیکي ستونزه پیدا کیږي او د دویم ځل لپاره هم له پروازه پاتې کیږي د جون په 5 تاریخ د سټارلاینر دا راکټ بیا چمتو شو که څه هم انجینرانو دا محسوسوله چې په راکټ کې د هیلیوم د غازو مشکل لا هم موجود دی خو بیا یې هم راکټ هوا ته پورته په اصل کې هیلیوم غاز په راکټ کې ډیر اساسي کار مخ ته وړي د همدې غازو له وجې دلته یو فشار تولیدېږي او د دې فشار له امله د ترسټرز په نوم دا آله فعالیت شروع کوي او دا ترسټرونه د راکټ د توازن په ساتلو کې ډیر مهم رول لوبوي یعنی په یو شکل د راکټ لپاره د سټیرینګ په توګه استعمالیږي او د راکټ یا هم کپسول د تاویدو راتاویدو کار مخ ته وړي مثلا کله چې د راکټ کپسول یا هغه برخه چې انسانان پکې ناسي فضایي سټیشن ته نږدې شي د همدې ترسټرونو په کومک هماغه ځای ته ځان برابروي چیرته چې باید له فضایي سټیشن سره ونښلول شي او په یو راکټ کې دا ډول لسګونه ترسټرونه لګېدلي دي نو د دې راکټ له پورته کېدو مخکې هم د هیلیوم د غازو د لیک مسله معلومه شوې وه خو انجینرانو ډاډ ورکړی چې دا به کومه لویه ستونزه رامنځته نه کړي په فضا کې له همدې سره راکټ فضا ته پورته شو له څو ساعتونو وروسته معلومه شوه چې په راکټ کې د هیلیوم غاز څو نورې برخې هم لیک شوي دي یعنی غاز ترې راوځي او له همدې سره ترسټرونه هم کار پرېږدي NASA and Boeing identified helium leaks and experienced issues with the spacecraft reaction control system or RCS thrusters as Starliner approached the station. راکټ که څه هم فضایي سټیشن ته نږدې شوی و خو مشکل دا و چې له فضایي سټیشن سره به وصلېږي څنګه اوس ځکه هغه وسیله چې راکټ پې یوې خوا او بلې خواته تاویږي هغه کار نه کوي دلته په راکټ کې ناس باچ ویلمور له خپلې پخوانۍ تجربې کار اخلي او په ځمکه کې له ناسو کسانو سره په مشورې ترسټرونه ریسټ کوي له سره یې چالانوي تر څو د هیلیوم غاز په وسیله فشار بیرته ترسټرونو ته راورسیږي او د راکټ دا کپسول د سټیشن د پارک کولو ځای ته برابر کړي او له نړیوال فضایي سټیشن سره یې ونښلوي بالاخره باچ ویلمور په دې کامیابیږي چې د راکټ کپسول له نړیوال فضایي سټیشن سره ونښلي او دواړه ستورمزلي په خوشحالۍ سره فضایي سټیشن ته داخل شي که څه هم دوی په محفوظ شکل فضایي سټیشن ته ورسېدل خو اوس تر ټولو لوی چیلنج دا و چې آیا هغه کپسول چې د هیلیوم غاز لیک شوی دی بیرته ځمکې ته همدا دوه انسانان انتقالولی شي او که نه دلته ناسا ادارې ته د یوې پخوانۍ بدې پیښې تجربه ورپه یادېږي او هغه د کولمبیا میشن و اصلا په 2003 کال کې ستورمزلي نړیوال فضایي سټیشن ته د 14 ورځو لپاره تللي وو هغه وخت هم په همدې شکل په راکټ کې یوه وړه ستونزه پیدا شوې وه خو انجینرانو یوه عادي ستونزه ګڼلې وه کله چې ستورمزلي نړیوال فضایي سټیشن ته ورسېدل 14 ورځې هلته تېرې کړې او غوښتل یې بیرته په همدې کپسول کې ځمکې ته راستانه شي په لار کې کپسول اور واخیست او په کپسول کې ناست ټول واړه ستورمزلي ووژل شول نو په دې خاطر چې بله دا ډول بده پیښه تکرار نشي دا ځل ناسا فیصله وکړه چې هغه کپسول چې پکې سونیتا ویلیمز او ویلمور فضایي سټیشن ته تللی دي بیرته خالي باید ځمکې ته راستون شي او له همدې سره د دغو دوو ستورمزلو هلته د ایسارېدو او بند پاتې کېدو خبره لا یقیني شوه او هیڅ نه معلومېده چې دا انسانان به کله بیرته ځمکې ته راستنېږي دوی فضایي سټیشن ته یوازې د 10 ورځو تیاری نیولی و لکه لباس روغتیایي تدابیر او نور وسایل له دوی سره یوازې د 10 ورځو لپاره موجود و حتی دوی په رواني لحاظ هم د 10 ورځو نه ډیر وخت لپاره آماده نه وو اوس پوښتنه دا ده چې ولې دوی نشو کولی چې بیرته ځمکې ته په اسانۍ سره راستانه شي یعنې ولې له ځمکې بل راکټ سمدستي نه لېږل کېده تر څو دا دوه کسان بیرته راستانه کړی شي په اصل کې فضایي سټیشن ته د انسانانو استول او بیرته ځمکې ته راتلل د یو منظم او لوی پلان له مخې کېږي او دا په دې خاطر چې په فضایي سټیشن کې د ژوند ټول سهولتونه د هماغومره کسانو لپاره یې څومره چې له ځمکې د پلان مطابق برابر شوي مثلا فضایي سټیشن 8 د راکټ کپسولونو د پارک کولو ځایونه یا ډاکینګ پوینټس لري یعنی په فضایي سټیشن کې په یو وخت کې 8 راکټ کپسولونه نښلول کېدای شي په دې کې 4 ځایونه د امریکا دي او 4 د روسیې دي د روسیې ډاکینګ پوینټ کې امریکایي کپسولونه نه نښلي او د امریکا په ډاکینګ پوینټ کې بیا د روسیې کپسولونه نه نښلي ځکه چې د دوی د راکټونو کپسولونو خولې بدلې جوړې شوي دي
نو په همدې خاطر ناسا ادارې ته یوازې 4 ډاکینګ پوینټس یا د کپسول تمځایونه پاتې شول، خو دلته مشکل دا و چې په دې 4 ځایونو کې 2 د کارګو لپاره جوړ شوي دي، یعنی په دې لاره فضایي سټیشن ته وسایل او نور بېلابېل وسایل سامان آلات وړل کیږي او راوړل کیږي هم. نو په دې 2 ځایونو کې هم ځای نه و چې بل راکټ د دغو کسانو د راسنولو لپاره ولیږل شي. اوس پاتې شول یوازې 2 ځایونه. په دې کې یو د کپسول تمځای خو له مخکې نه نیول شوی و او هغه د سپیس ایکس کمپنۍ دی چې له دې مخکې نور انسانان فضایي سټیشن ته راوړي دي او په یو کپسول کې چې څومره خلک راوړل شوي له هغوی نه زیات بیرته ځمکې ته په هغې کې نشي ستنېدلی، ځکه چې کپسولونه د هماغو کسانو لپاره جوړ کړی شوي، نو له دغو کسانو سره هم بیرته د سونیتا او ویلمور راتګ ناممکن و. پاتې شو اخیری تمځای او په هغې کې د سټارلاینر کپسول پارک شوی و، په کوم کې چې دا 2 انسانان فضایي سټیشن ته راغلي وو. نو کله چې دا کپسول خالي ځمکې ته راسون کړی شو، له همدې ځای نه په استفادې د سپیس ایکس کمپنۍ د 2024 کال په سپټمبر کې د ډریګن سپیس کرافټ په نوم یو راکټ نړیوال فضایي سټیشن ته واستاوه. په دې راکټ کې باید 4 کسان استول شوي وی، خو دا ځل 2 کسان واستول شول او 2 سیټونه پکې خالي پرېښودل شول تر څو هغه کسان چې دي هغوی پکې راسون کړی شي. اوس مشکل دا و چې کوم خلک په دې راکټ کې استول کیږي هغوی باید 6 میاشتې په نړیوال فضایي سټیشن کې تیرې کړي او بیا راستانه شي، او دا یو اصول وو. نو په همدې اساس سونیتا ویلیمز او باچ ویلمور هم مجبور وو چې همدومره موده نور هم په فضایي سټیشن کې پاتې شي او کله چې دا کپسول راستنیږي دوی هم په هغو 2 سیټونو کې راشي چې خالي ورته پرېښودل شوي وو. که څه هم له دې سره معلومه شوه چې دوی به 6 میاشتې وروسته بیرته ځمکې ته راستنیږي، خو له جون میاشتې نه تر سپټمبره پورې موده د دغو 2 ستورمزلو لپاره ډیره سخته وه او دا ځکه چې هیڅ نه معلومېده چې دوی به کله بیرته ځمکې ته راستنیږي. نو بالاخره د 2025 کال د مارچ په 18مه نیټه هماغه کپسول چې تیر کال سپټمبر کې فضایي سټیشن ته رسېدلی و د خپلې عملې سربیری سونیتا ویلیمز او باچ ویلمور هم ځمکې ته راستانه کړل. And splashdown, Crew 9 back on Earth. ځمکې ته د کپسول راستنېدل یوه ډیره جالبه صحنه وه. دا صحنه په ټوله دنیا کې میلیونونو خلکو په آنلاین ډول ولیده. خلک د سونیتا ویلیمز او ویلمور په راستنېدو ځکه بېحده خوشحاله شول چې داسې فکر کېده دوی دواړه د فضایي ادارو لخوا همداسې پرېښودل شوي وو. خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې په ځمکه کې خلک د سونیتا ویلیمز او باچ ویلمور ژوند ته اندېښمن وو، او یا دا چې په عمومي ډول که څوک په نړیوال فضایي سټیشن کې د ډیر وخت لپاره پاتې نو له څه رقم مشکل سره مخ کېدی شي. اصلا په فضا او په ځانګړي ډول فضایي سټیشن کې د جاذبې قوه بیخي کمه ده او په همدې خاطر هلته د ډیر وخت لپاره پاتې کېدل په وجود باندې بد تاثیرات لرلی شي. په ځمکه کې که موږ هر فعالیت کوو نو د جاذبې قوې له وجې زموږ په وجود باندې زور راځي او په مقابل کې وجود تندرست پاتې کېږي یا نور هم قوي کېږي. مثلا که موږ قدم وهو، ناڅاپه څه کوو، یو څه رااخلو او یا یې بیرته په خپل ځای باندې ږدو، نو دا ټول زموږ د وجود د هر غړي له کلکېدو سره کومک کوي. خو په فضا کې چیرته چې نړیوال فضایي سټیشن موقعیت لري هلته د جاذبې قوه ډیره کمه ده، نو په همدې خاطر د وجود د ټولو غړو باندې هیڅ ډول فشار نه راځي یا زور نه اخلي او له همدې وجې د بدن هډوکي او عضلات په خپل حال نه پاتې کېږي او په قرار ضعیفه کېږي هم. تحقیقاتو ښودلې ده چې په فضا کې که یو انسان 2 هفتې تېرې کړي د وجود 0% زور یې ختمیږي او په 6 میاشتو کې بیا 10% طاقت له لاسه ورکوي. له دې سره وزن هم کمیدی شي، په قد کې زیاتوالی راتلی شي، د وینې په جریان باندې هم تاثیر کوي، حتی په زړه باندې هم تاثیرات لرلی شي. په همدې خاطر په فضایي سټیشن کې د تمرین کولو لپاره بېلابېل وسایل ځای په ځای شوي دي او هر کس باید هلته هره ورځ لږ تر لږه 2 ساعته ورزش وکړي تر څو د هډوکو د سستېدو او ماتېدو مخه یې ونیول شي. او کله چې انسانان له فضایي سټیشن نه راستانه شي د ټول وجود معاینات یې اخیستل کېږي او ډاکټران دا ګوري چې د وجود په کومه برخه باندې تاثیرات کړي دي. نو نړیوال فضایي سټیشن په اوس وخت کې یوازینی هغه ځای دی چې انسانان ورته تګ راتګ کوي، خو ټاکل شوې ده چې په 2013 کال کې دا نړیوال فضایي سټیشن نور له منځه ویوړل شي او هر هیواد د ځان لپاره فضایي سټیشن جوړ کړي. ناسا د دې فضایي سټیشن د ختمولو دلیل دا ښودلی دی چې دوی غواړي له 2013 کال وروسته سپوږمۍ او مریخ ته د انسانانو په انتقال باندې کار شروع کړي.
دا وه زموږ د دې اونۍ خپرونه. هیله ده چې د پروګرام به هم تاسو ته د فضا په اړه یو څه معلومات درکړي اوسي. که چېرته تاسو زموږ د فضا په اړه نورې خپرونې نه لیدلې نو تاسو کولی شئ د یوټیوب په لاندې ډسکرپشن کې وګورئ او تاسو سره که چېرته نورې داسې څه پوښتنې نو شاید په هغه ویډیوګانو کې مو هغه پوښتنې ځواب شي. تر بلې خپرونې د الله په امان.